اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې سردار اکا سره د سکینې په هکله غم پیدا شو، ځکه تازه ګل ورته وویل چې په تا باندې دوهمه میرمن حق لري. اوس به دا واورو چې سګینه ولې نه غواړي چې زړور خان په کور کې پاتې شي. موري و موري چیرته یې؟ وایي زړور خانه زویه راغې؟ ولې څه خبره ده؟ کنه زویه خبره شته، هله ځان وباسه، د کلي نه ځان وباسه. نو اخر څه چل شوی دی؟ چل دا شوی چې شورا ستا په هکله باندې ناسته کړې، هسې نه چې راشي او ودې نیسي. موري ته عجیبه خبرې کې په زړور خان باندې څوک په اسانه نشي راتلی، او که راغلل په جوړو خپو به رانه لاړ نشي. زه خو څه ډارن نه یم چې اوس به د کلي نه تښتم. زویا د ډار خبره نه ده. ښه نو بیا ولې راته وې چې وتښته او کلی پرېږده؟ ځکه چې نن سبا ټول خلک تا ته په ښه نظر نه ګوري او د پرخې د کورنۍ طرفداران دي. تا د پرخې د کور مخې ته ډزې کړې دي، په هیچا باندې هم ښه نه لګېږي. وایم چې څوک درته نقصان ونه رسوي. پلار دې هم در سره جوړ نه دی چې شورا یا کلیوالو ته وزر وکړي. موري زه به ستا خبره ومنم، کلی به پرېږدمه، خو دا وایه چې د پرخې به څه کېږي؟ که زما په نه شتون کې کورنۍ بل چاته ورکړي نو بیا؟ وزویه دا وروستۍ خبره ده، اول د ځان غمه وکړه. هغه هوښیاران وایي چې ځان نه وي نو جهان نه وي، چې اوس تا ته نقصان رسېږي نو په پرخې باندې څه کې؟ نه موري داسې مه وایه. ما د پرخې د کور مخې ته ډزې په همدې خاطر کړي دي چې یو خو ستا د سپکاوي بدل ترې واخلم، ځکه چې تا ته یې په ښه نظر نه دي کتلي، او بله دا چې پرخه زما په نوم شوه، بل څوک یې را نشي ودولی. زویه ته اوس لاړ شه، خیر دی. تر هغې به دا معلومات هم وشي چې ستا په هکله شورا څه فیصله کوي. که خبره سخته نه وه نو بیا به کلي ته راشي که نه. عبدالرحیمه اخیرا په ګوتو راته راغلی. ما ویل چې ته به ما ته چېرته په ګوتو راشي چې سا درنه وباسم سا، خو نه پوهېږم چې په کم مرګ دې ووژنم. مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، د خدای له خوښې پرته هېڅ هم نشي کولی. آفرین ویمه بندي او داسې خبرې ولا منم دي. دا مې په خلاص غوږونو واوره چې ژوندی دې نه پرېږدم، ځکه ستا ژوند زه د خپلې مینې نه لرې کړی یم، د مینې نه. تا غوندې ظالم سره څوک کله مینه کوي؟ افسوس چې لاسونو خپې مې تړل شوي دي، که نه نو تا ته به ما ښودلي وو. تاسې خو یوازې نفرت پېژنئ. درته وایم غلی شه بله خبره دا ته خو بل جوړ کړی دی. خوشي که سړی نه یې خوښه کوم تر څو چې ورباندې دا خپل سړی اخلی کړم. پام ګوره حوصله په ځای که والکانو راشئ عبدالرحیم د دې ځینه ویسئ، که نه دا لیونی به یې اوس ووژني. سکندره د اوش نه لږ کار واخله. څنګه د اوش نه کار واخلم؟ د ده د لاسه زما کور وران دی. که د ظفرخان لور سره مې واده کړی و نو اوس به مې کور آباد همدا بدبخته دی چې زما مینه یې ځان ته واده کړې ده. بې مرګه نه پرېږدم. تورپیکی بابی ما خو لوښي ووینځل، ورنه وزګاره شم. که ستا خوښه یي نو زه به لاړه شم مرکز ته. ته خو باسیم بیا وروسته راځې. هو زه لاړه شه، خو رښتیا زرمینې یو زیری مې در باندې کوم. زیری؟ د څه شي زیری؟ پلار دې د سکینې یاده وکړله چې زموږ څخه لرې ده، پوښتنه یې پکار ده. نو ما ورته وویلې چې رایې واله
په خپل کور کې ښه ده، زه پې کوم اعتراض نه لرم. تورپیکۍ بابای دا ته څه وایې؟ ته خو به لیونی شوې نه یې چې داسې خبرې کوې. یو ځل غم دې د سره لرې شو، ته بیا سرته راولې. ښه پوهېږې چې د هغې سره زما جوړه نه ده، نو بیا یې راته ولې راغواړې؟ خو پلار ته دې تازه ګل ویلي وو چې علاوالې اخله، که د خدای مکه د دوو ښځو په حق کې به ګناهګار شي. خدای دې نه کړي زما پلار سکینې سره کوم ظلم نه دی کړی چې هغه ورباندې ګناهګار شي. سکینې په خپله کور پریښی او پلار کره تلې، خو بیا هلته د کشمالو خور سره په مرکز کې کار کوي او خوشحاله ده. که دلته یې راولې نو موږ به د هر څه نه خلاص شو، ځکه بیا به را سره جنګ او لانجې کوي، ما نه به کار پاتې. خیر دی سوال درته کوم چې د سکینې د راتلو نه انکار وکړه. سمه ده نو چې ستا پې رضا نه ده نو زه به پکې څه ووایم؟ زه خیر ما د پلار ته خبره کړې ده، لا هغه م لا نه ده منلی. خو ګوره زرمینې د سکینې په راتګ کې به دومره تاوان زمونږ نه وي چې زه یې به نه یمه، زه پې نه خفه کېږم. نو ته ولې داسې فکر کې؟ تورپیکۍ بابای سکینه ماته معلومه ده چې د ښې ښوروا ښځه نه ده، بس چې رانه جدا ده عمل ته جدا ښه ده، او که هغه دې کور ته راشي نو بیا به دا کور له ما نه پاتې. ځکه درته ویمه چې رای نه ولئ او کم داسې حال احوال یې اخلئ نو زه یې راځئ، ماته یې څه. د سلګۍ پلاره اوس نو خوشحالي وکړه، پتاسې لمن کې واچوه او په کلیوالي باندې وایشه، ځکه چې زوی دې درته کلی پرېښود زړه به دې ښه شوی. سنګینې فکر نه کومه که هغه کلی پرېښی، چېرته به یې ځان پټ کړی، بل غم به راته ګوري. زما د هغه په خولې باندې هېڅ اعتبار نشته. نو زما په خولې خو د اعتبار شته که نه؟ زه درته ویم چې کلی پرېښو او لاړو. ښه که داسې وي نو زه خو به خوشحاله شمه، خو کاش چې دا کار پخوا شوی وی نو ما ته به دومره خفګانونه د خلکو ګیلې ولې راتلې. های های چې د کله نه زړور کلي ته راغلی و نو زما خلکو ته سترګې نه پورته کېدي د هغه د ورانو کارونو د امله. سنګینې اوس خو ته وایې چې زړور کلی پرېښوده، خو غم یې اوس هم ماته پاتې دی. حیران یم چې شورا به موږ سره څه کوي، او که خبر شي چې زړور وتښتېده نو زه به ورته څه جواب ورکوم؟ که لارې کښېنه اندېښنې مه کوه، نور موږ سره هېڅ کار نشته دی، بس دی چې زوی مې فراري شو. کار یې را سره ولې نشته دی؟ زړور داسې کار کړی دی چې د کنډو په کلي کې خو څه چې په شاوخوا کې چا نه و کړی، ډېرې په شرمونو باندې وشرمولم. ښه سنګینې زه ورځم چې د شورا مشرانو سره خبرې وکم، ورته به ووایم چې زړور وتښتېده، تاسو اوس موږ سره څه کوئ؟ که لارې کښېنه هېڅ هم در سره نه کوي، ته اوس په زوره خلک په ځان مه راټولوه، که هغوی پوښتنه کړې نو کړي به یې، که نه ته په زوره چاته خبره مه یادوه. ولې نه یادوم؟ بیا به وایي چې تا ورته ویلي چې وتښته. بس دی دومره غمونه مې لیدلي دي، نور د چا ګیلې او غمونه نشم زغملی. کاکا ستا په تلیفون باندې زنګ دی، ته دا وګوره. ته راکه راته دا خو داسې نابلده نمبر دی. نابلده دی لکه چې د هغه زنګ دی. د هغه زنګ د کومه شو؟ خدای خبر شه چې هغه ځواني مرګ به چېرته وي. یا د الله تعالی نیکبختي، ښه ګمان کوه، ښه ګمان دغه دی. اوس ورسره خبرې کوم چې څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام. ملا کریم خان خبره کوي؟ هو ته څوک یې وروره؟ زه چې هر څوک یم په دې پسې مه ګرځه، تا ته صرف حال او احوال در کوم. زوی دې موږ سره دی، او که د زوی ژوند دې غواړې نو داسې وکړه چې د امن کمیټې نه نور لاس واخله، ختمه کړه دا کمیټه، او د غره خزانې چې څومره دي ټولې موږ ته پرېږده، او په دې هکله موږ ته ښه قوي ضمانت به راکوې، نو بیا به ستا زوی در پرېږدو. نو ته څوک یې؟ د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې ده؟ بس ما څه کې، زه دومره وزګار نه یم چې ځان چاته وپېژنم،
خو درته مې وویلې که زوی دې په کار وي نو زموږ شرطونه به منې. زه به څنګه باور وکم چې زما زوی تاسو سره دی؟ زه به ستاسو په شرطونو فکر وکم، خو خپل ځان راته پوره معرفي کا. ملا صاحب ما درته وویلې چې زما په هکله به نور فکرونه نه کوې، د خپل زوی په هکله فکر کوه، د خپل زوی. ستا د دې خبرو نه داسې ښکاري چې خپل زوی دی نه دی په کار. په کار مې دی، په کار مې دی، خو چې یا ورسره خبرې وکم او یا یې وګورم نو زما به باور راشي. دا کار به مو وکړو، ته به د خپل زوی سره خبرې وکړې، خو بیا هم که زموږ د شرطونو نه په شا شوې نو ګیله دې د خپله ځانه کوه. هلو، لا حول ولا قوة الا بالله. وګوره تلیفون یې قطع شو. ترورې ما درته نه ویلې چې عبدالرحیم ژوندی دی؟ دغه دی، اوس خو دې خلکو تلیفون هم وکړو. زما پې باور نه کېږي دا تاسو دواړو څه لوبه جوړه کړې د دې دپاره چې زما تسلي وکئ ترڅو مې چې خپل زوی په خپلو سترګو ونه ګورم باور به مې ونه شي چې هغه ژوندی دی. انجینر صاحب فرید خانه ګوره، ما تا ته هغه ورځ شکایت وکړ چې دا د زړور غم راته وکئ. تاسو ناسته م وکړه، خو زه بیا پوه نه کړم چې د زړور سره به څه کوئ. غم هم راته همداسې په ځای پرېښوده. حسن خان کاکا مو خو داسې پټه یوه ناسته وکړله او فیصله مو هم وکړه چې زړور به بندي کو او اصلاح به کو. نو کله او څوک به بندي کوي؟ زړور خو کله پرېښوده او لاړه. درته مې ونه ویله چې غم هم راته همداسې پرېښوده. ښه یعنې د کلي نه وتښتېده؟ هو په همدې خاطر ستا ته راغلمه. هی حسن خان کاکا دا خو ښه کار ونه شو، ډېر بد کار وشو. مونږ خو غوښتل چې هغه به اصلاح کړو، بس د ځان سره یې ښه ونه کړل. انجینر صاحب فریده که رښتیا درته ووایم که نه نو تاسو په خپله خبره روسته کړه. زما سترګې تاسو ته وي چې زوی به راته لارې ته راولئ، خو تاسو م یوه ورځ په یوې او بله ورځ هم په بله سپارله. اخر هم ورخ اوبو ویوړ. اوس ډارېږم چې د بل ځای نه راته کلي کې شر جوړ نه کي. حسن خان کاکا ته ورخطا کېږه مه، خیر دی، الله به خیر کي. دا من کمیټې کسان شته دی او زه باوري یم چې وراني ته به هېڅ کله هم پرې نه دي. نو چې داسې غم کولی او د امن کمیټې کسان شته نو زه به دومره ولې ځورېدم؟ حسن خان کاکا که رښتیا درته ووایم نو کلیوالو او شورا ستا په خاطر څه نه ویله، ځکه چې ته ټولو ته معلوم یې تا د کلیوالو سره ډېر ښه ژوند کړی دی، ښې شپې دې تېرې کړي دي او بیا خو ستا زوی ډېر وخت د کلي نه د باندې و. نو موږ هم دا فکر کړی و چې خیر دی د کلي سره نابلده دی، بلد به شي، په نصیحتونو به یې لارې ته راولو. او دغه دی اوس چې خبره ورانه شوه نو د دې وروسته ستا خاطر هم پکې نه کېږي. ویمه زما خاطر په تندر وولئ چې سړی راته بل غم ونه ګوري، د دې نه مې خلاص کوي. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې سکندر د عبدالرحیم سره سم چلند نه کوي. عبدالرحیم یې بندي نیولی او غواړي ویې وژني. نو له یو بندي سره د بند پر مهال څنګه چلند پکار دی؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 30 55 0 6 3